چیرې کښېنو هاخوا ته نه کښېنو ارک دی مازدیګر ټیم دی دغه ته رالو چار فصل دی هر جز چې دی هغه به دلته یو ځای مهیا ها څوک د چای والا پاتې خانزاده ماجون و بعضی شاید دیگه میکس میکنه شي پسته دیگه غوماشي و مرغۍ و دغه ونه لري نو دا د لوړه برخه ده د پارک ولې خانزاده اجازه نه راکوي کنې زما 100% اراده ده چې час دیگه چیزام هست هیچی هست موسیا چی هست بیا بیگی ماشاءالله ده دلته شاګرد یو نیم سل افغانۍ ورکوي ده د هرات جوز هم چای چار فصل جوز دی نو ګورئ لاس مو راته یو کړئ. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر باندې تېرېږي. د باغ ملت پارک دی، نو دا چې موږ ډېر ګرځېدلي وو، ستړي وو، نو دلته رالو، موږ یو دمه به هم وکړو او چای به هم وڅښو. دلته کښېنو په دغه ځای باندې یو شی را ډر کوو، ملګري هم راسره راغلي دي، هغه به هم در معرفي کړو او بانډار به هم وکړو، چای به هم وڅښو. نو تاسو مو تعقیب کړئ. انشاءالله جانه دا ښه ځای نه دی؟ هغه دغه زه راغواړم اوس اصلی ده او باز است؟ اصلی پلاستیکی نه باز است چه است؟ اصلی خو پلاستیکی نیست. دغه د باغ ملت په نامه و پارک دی، مازدیګر ټیم دی دغه ته رالو. په دې پارک کې به مو وګرځوو. دلته به یو ښه کښېناستو ځای شته وی، ښایسته شین پارک دی. نو د هرات سیریز دی، تاسو یې راسره وګورئ. داسې ولاړو فکر کوم هغه دی. دا باغ پارک کې به هم وګرځو د خیره سره، دا به هم در باندې ووینو. دا به شی مهیا ښایسته ځای دی و، ښایسته پارک دی، چمنیانو شانې دي. نور دغه نه لري، داسې د مرغانو دا شان نور نه لري؟ کوم ځای مو خوښېږي؟ د امیر مالي صاحب سره مشوره وکړئ څنګه؟ ښه هلته داسې نه وي چې دغه ولري هسه لاره غوماشي و مرغۍ و دغه ونه لري. ښه نو دا د لوړه برخه ده د پارک. نو زه به هم کې ګرځم، تاسو یې وینئ دغه چې دي سلقې یې داسې ولاړې دي، په وراول نه ده چالانه کړې. دا اوبه یو څه خیرنې سوي دي. ښایسته پارک دی. بلې څه وایه؟ دغه لکس په جایزه کې راووتی واغونده. ته دا ډاکټر صاحب ته ورکه، دغه دا بل مالي ته یې ورکه، تا یوه صدرۍ اغوستې ده.
هغه به د دغو یې د دغو به یې راځئ سلام خانزاده دا د مېلمانه معرفي که دا خو کریمي صاحب دی واه دا د دوی مالي دی او زموږ مالي دغه دی او دا خو د احسان الله جان دی اوه ښه او خو نو زموږ تی د ایرات ملګری دی اوه دا خو زه یم اوه چا سره کښېنم ونې بد یې کړي دي چې خورو فرمایش به د ناوي د مشوره سره وکړي ډاکټر صاحب اوس یې کار خراب کړي کار وشو Ja, da ist alles in Ordnung. چی داری؟ چی هست؟ دیگه چیز هم هست؟ چای و دیگه چیز هست؟ چای نه قصد اونجا گارسون میای پیش شما سوالی نامده کنو اقتصاد داده باشم نوشیدنی و داشتم مشروبات مشروبات چای پشتنه کویم سامده؟ بالکل او دغه څه شي دي؟ دا ښه ځای نه یا دی دې ته به ورسم دا خو فوارې دي دا ځای ښه نه دی ورته مراسم دلته ما دغه ځای ورو شوی ما دلته به کښېنم ستړي نه شئ چه شده کریمی صاحب؟ نه جناب ما به چای باره که څوک د چای والا پاتې خانزاده دا د ولې څه کوي دوه مرات مو پرېږده خانزاده بس ما زه دوه مرات یې نه پرېږدم موږ خانزاد صاحب دی دلې پاته سو او دا نور ملګري ولاړو سره بیا به وروسته معلومات کوو او ډاکټر صاحب دغه دی نه پوهېږم دی چا سره خبرې کوي چای مو وڅښلې څه سړې وې ډېرې خوندورې نه وې سړې وې چای سړې وې پارک دی دې خواته نور خلک هم ناست دي مرحبا خانزاد صاحب موږ ته یې منځو څنګه دې خوښه ده اوه واتو زه د خیره سره نو ځای به د ماښام منځونه هم وکړو دا پارکینګ دی او بیا به نو چې ماخستن چیرې ځو هغه به خبر سره وکړو د خیره سره او د بیلې څخه چې رالو باره نو اوس موږ وایو دلته به یو جوز وخورو یو 4 فصل دی هر جوز چې دی هغه به دلته یو ځای نوشیجان کړو ځکه دا 2-3 وارې چې موږ تېرېږو را تېرېږو نو زړه مو ورته کېږي چې هغه وخورو نو هرات ښار دی د شپې مې در باندې لیدلی وه جوس دکان ته رالو نو چیرې کښېنو هغه خواته نه کښېنو هغه ځای کې یو ځای صحیح دی داسې درځه خانزاده هلته به کښېنو داسې به زه پکښې تېر شم جوس دکان دی 4 فصل دلته راست دا ځای
هغه ویو هم لري د باندې. ډاکټر صاحب، خانزاد صاحب، دلته خو یو څوک کښېنستلي هم دي لکسې. ها؟ دا ته دا دغه وګورئ ډاکټر صاحب، د مینیو وګورئ، دا وګوره چې شي پکښې شته. ته به سفارش ورکړه، ورکه یک چیزی انتخاب کنیم. چرپاس است؟ چه رقم است؟ کجاست؟ جوس میکس میوه تازه سرچی شیریه همه چیز هم خب و چند است؟ او 120 خب جان میکس 150 راکیتی باز دیگه میکس یا فرق میکنه، بازی هم 150. این چرپاس میکس است. دیگه چی است؟ دیگه جوس امو مجون و بعضی شیا دیگه میکس میکنه شید بسته دیگه. او چی میگه او اقبل چی شده یا مرچ نه پکش خورو چکو چرپاسل سیدی خانزاده و چرپاسل کار رقم میوای د څلور پسلو سم دی ډاکټر صاحب. او شریاخ مشتي خورلې مو صحیح د باندې ویو دی د جوس سړار مو کړی دی چرپاسل جوس د هرات جوس هم چای کو چرپاسل جوس دی نو د څلور پسلو میوه کې پکښې دی نو وبګورو قیمت یې دی 100 افغانۍ. ماشاءالله ځای ښه منظم ډیکوریشن ښایسته ځای دی. تاسو یې وینئ ماتېږي. ببخشئ زما په دې پسې بیل هم شنوتی دی. مرسته کوم دې ته وایي چارپاسل جوس. د دې سره پیپ هم شته، کاچو هم ورسره ده. خوند بیا وګوره، د سر سره مېوې به بیا وروسته وخورم، زه بیا خوند وګورم. بیخي زیات خوندور دی. نو دا جوس خو نو ډېر وخت غواړي چې تاسو تر هغو ته انتظار کوم. زه هم ډېر انتظار به وشي نو موږ به جوس نوشیجان کړو، انشاءالله وروسته خبرې کوو. یو د ډوډۍ کار لا پاته دی چې ډوډۍ هم وخورو، نور نو زموږ کار ختم دی او ولاګ هم پای ته رسوو. صرف ډوډۍ پاته ده او نن مو داسې پاسپورټ ده نیت دی چې پاسپورټ کې یو شی وخورو، مثلا لکه برګر یا چپس یا دا رقم شی. او دوی مو خاص و خاص د خوراکو کوڅه ده اغذیه شاهي. هغه د کابل په رقم برګر به زه هم دلته یې خانزاد صاحب. ولې؟ داسې دی چې بیا وروسته ماشاءالله ښه پاک پاک برګر شانې دي. دلته ډېر ښایسته شیرنخود شته، هغه زموږ دی د کندهار په اصطلاح باندې. زما خو زړه ورته کېږي چې ویې خورم، خو خانزاد صاحب دوی مې نه پرېږدي، اجازه نه راکوي. کنې زما 100% اراده ده چې د دې یو خوند وګورم، ټیسټ یې وکړم. څنګه خانزاد صاحب اجازه راکوې چې ویې خورم؟ راځئ نو که مخته و نو باره غږ به در کوم. که رالمه نو خانزاد پر ما ګپې کوي، خیر د ده خوښه ده. ای چی است؟ موسیا چی است؟ چی؟ ماش؟ ماشین. ماشین. خب تیار شد؟ بله.
په دنیا کې خو دا ویډیوګانې او دا شیان چې جوړوي دا خلک د هر شي خوند ګوري ښه په دا ښار کې چې ګرځي خو د ورځې لس رقمه شیان هم خوري څنګه د خوند دی ښه خوند دی این آدرسشان اگه کسی میامد فقط تخفیف هم رایشان میکنین؟ لالا گلاب لالا گلاب کی است؟ این یوتیوبر است به یوتیوب باز ویدیو اپلود میکنه پدر شماست؟ نه خلیفه اوه خلیفه ایش است مطلب خدماتش فاست فود است بسیار مطلب زود آوردی که دودی دیگه خدمات ما اوس فکر کوم چې دی بیا راته بیا بیګي ماشاءالله ده دلته شاګرد یو نیم سل افغانۍ ورکوي د ورځې نو کار ورسره کوي ښه اخلاقي هلک دی ډېره مننه خدای په امان څنګه نوم دی څنګه ویل کېږي پرکن بخور مادرن موږ اصلي هدف دی قدم نو دا چې خانزاد ډاکټر صاحب هم ګورئ لاس مو راته یو کړئ ناځوانانو داسې ناځوانان یاست ګورئ دا هرات کې د شپې ګرځي ما ته م لاس یو کړی دی دا ټولو مینهوالو ته وایم چې زه دوی زما په خوله نه کوي زه برګر غواړم دی نه راکوي و دا فامیلي میلې کوي دا د وینې په دې پارک کې ناست یم